بسم الله الرحمن الرحیم. نن د اتوار پر ورځ زما د تحصیل درګۍ د وزټ مطلب دا و چې مونږ د چیف سیکرټري صاحب او د کمشنر صاحب په وینا باندې په هغو په احکاماتو باندې چې کوم د سمارټ لاک ډاون لګولی دی، ما چې زه هغه وګورم دا زموږ ټاپ پرایورټي ده. او دې سمارټ لاک ډاون مطلب دا دی چې کیسونه خو اوس واقعي سره هر ځای کې زیات دي، او چې کوم ځای کې کلسټر کیسونه دي مطلب دا چې مونږ وایو چې هغه علاقې مونږ کنټرول کړو او دا مزید د وایرس سپریډ نشي، او ان شاء الله زموږ خلک هم زموږ سره ډېر تعاون کوي چې مونږ چېرته هم سمارټ لاک ډاون لګولی دی، خلک زموږ سره کوآپریشن کوي. او زما انتظامیه چې زموږ ای سی صاحب او زموږ د کوم صوبېداران دي، پوسټ کمانډران دي، هغه ښه نګراني کوي او زه سټسفاید شوم ان شاء الله هغې نه. او بس مونږ به خپلو خلکو کې اویرنس هم پیدا کوو او سره سره مونږ خپل سمارټ ډاون چې د هغې ټیک ټاک انفورسمنټ هم کوو، او سره دې نه علاوه کوم اس او پیز دي بازار کې، لکه اوس مونږ تقریبا ماسکونه چې دي زه به ووایم چې که 100% نه 95% خلک دي هغه ماسکونه اچوي. نو دا زمونږ په پښتنو په کلچر کې ډېر غټ چینج دی چې مونږ راوستو، او دې کې زمونږ سره تاجر برادري او زمونږ صافیان صافي برادري چې ده او زمونږ څومره سیاسي پارټۍ چې ټول مونږ سره تعاون کوي، چا هم زمونږ د اقداماتو مخالفت نه دی کړی. هغې نه علاوه زمونږ علما کرام چې دي هغو هم ترور زمونږ سره کوآپریشن کړی دی، او په هر سړی هر یو هغه چې دی هغه په خپل لیول کې کوشش کوي. او بس مونږ به بھرپور کوشش کوو چې انشاءالله دا کوویډ چې دی د کوم کرونا وایرس چې دی کرایسس ته مونږ شکست ورکړو، او په اتفاق رای سره د سیول سوسایټي په مدد سره او د خپل عوامو په تعاون سره. مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول ناول خو زه د میډیا د ملګرو د چې کوم زموږ سره الکترونیک میډیا د پرنټ میډیا د سوشل میډیا ملګري دي ټول مشکور یم د ملکن ټي وي په خصوصي توګه باندې چې هغې زموږ سره د کووډ 19 په دې کمپین کې د هغې خلاف چې کوم کمپین دی زموږ په دې کې زموږ سایډ بای سایډ لګیا دي. ډېره مهرباني. تاسو ته پته ده چې زموږ سره په تحصیل درګۍ کې په دې وخت کې زموږ سره 15 یوسیس کې زموږ سمارټ لاک ډاون دی چې دلته زموږ سره قلداره کې دی، په خرکي کې دی، د دې نه علاوه زموږ سره په باچاجان کلي ساکوټ کې دی، په اشکي کې دی، په وی سی بدرګه کې دی، کوپر کې دی. دا زموږ سمارټ لاک ډاون دی کوم چې ټاپ 20 سیټیز راغلي دي تھرو آوټ د کنټري چې پاکې کرونا پیشنټس سیوا دي، پاکې انفارچونیټلی ملکن ډسټرکټ پکې هم شامل دی. نو اوس دغه سمارټ لاک ډاون د پرایم منسټر چې کوم ډایرکشنز دي د هغې په لایټ کې مونږ نافذ کړی دی چې هغه محلي هغه ځایونه مونږ کمپلیټ سیل کړي دي، په هغه کې مونږ د لیوي نفري ډپلای کړې ده. او په دې خاطر باندې د هغې مطلب دا هرګز نه دی چې مونږ عوام پریشان کو تنګ کو، بلکې دا غواړو چې یاره زمونږ د عوامو کم صحت دی دا زمونږ اولنۍ زمونږ فورموسټ ډیوټي ده، اولین زمونږ فرض دی چې د هغې صحت بچ کو، ځکه چې کله صحت دی نو بیا هر څه کېږي، چې کله صحت نه وي نو بیا هر څه څونه سهولیات چې دي هغه بیا د هغې څه فایده نشته. نو په دغه حواله سره د عوامو ته هم زما دا اپیل دی چې تاسو هم کوشش وکړئ چې کوم د ګورنمنټ اس او پي ده، کوم احکامات دي په هغې باندې تاسو عمل وکړئ. تاسو ماسکونه چې کوم دي ماسکونه انشور کړئ، چې کوم دکانداران ورونه دي زمونږ هغې ته دا خاص دی چې تاسو په خپل دکانونو کې سینیټایزر چې کوم دي د عوامو دپاره انشور کړئ. او دغه شان زمونږ مشران کشران چې دي هغې ته دا خاص دی چې یاره بلا ضرورت نه بلا وجې کور نه مه راوځئ چې څه کار نه نو بازار ته راتګ ضرورت نشته. او دغه شان خپل مومنټ چې دی خپل حرکت په دې ورځو کې لږ محدود وساتئ. دا یو عالمي وبا راغلی ده، دا د تحصیل درګۍ مسله نه ده، دا د پاکستان مسله نه ده، ټولې دنیا مسله ده، او ټولې دنیا چې دې سره د دې نه د بچ کېدو دپاره مختلف چې کوم اقدامات کوي، نو پکاره چې هغه اقداماتو باندې مونږ هم عمل وکړو، د خپل علاقه د خپل وطن د خپل ملک د دې څیز نه مونږ د کرونا نه مونږ پاک کړو.